افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د ټول برک روغ او صحتمن وي. دوستانو نن راځو او یم درس وایو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په تیرو درسونو کې د مطلق پخواني وخت یا هم پریتریتوم په اړه باندې دوه درسونه ویلي وو. نن راځو د پریتریتوم یا گذشته یا تیرې زمانې په اړه باندې وروستی درس وایو. د دې درس په تکمیلیدو سره به موږ او تاسو تیره زمانه په ټوله معنا سره ویلي وي. ښه دوستانو، نن درس کې د گذشته حالت کې یا تیره زمانه کې مودل وربونه وایو. Die Präteritumformen der sechs Modalverben. د شپږو مودلوربونو تیر حالت. که چیرې تاسو غواړئ چې دا ووایئ چې مودلورب څه ته وایي او کوم دي، نو تاسو کولی شئ په تیرو درسونو کې په دې اړه باندې موږ درس ویلی ده. هغه درس سره وګورئ ترڅو پوه شئ چې مودلوربونه څه ته وایي، څنګه استفاده کیږي. نن راځو گذشته حالتونه وایو. wollen. wollen معنا غوښتل. ich wollte ما غوښتل تیره زمانه ده. du wolltest تا غوښتل. sie es wollte هغه یا هغې غوښتل. wir wollten موږ غوښتل. ihr wolltet تاسو غوښتل. sie wollten هغوی غوښتل. اوس راځو مثالونه پکې حل کوو. د مثال په ډول was wolltest du mir vorgestern sagen. تا پرون څه غوښتل چې ما ته ووایه. په بښنې سره پرون نه بله ورځ. was wolltest du mir vorgestern sagen. تا پرون نه بله ورځ څه غوښتل ما ته ووایه. دویم مثال ihr wollte gestern nicht zur Schule gehen. هغه پرون نه غوښتل چې مکتب ته ولاړ شي. هغه پرون نه غوښتل چې مکتب ته ولاړ شي. دریم مثال meine Eltern wollten mir ein Geschenk machen. زما والدینو غوښتل چې ما ته یو ګشنک واخلي یا هم راکړي. ښه دوستانو، اوس راځو بل مودل ورب وایي sollen. sollen معنا لازم اوسېدل یا باید اوسېدل، چې کله جملو کې استفاده کوو موږ تاسو بیا ورباندې پوهیږو. ich sollte ما ته لازم و، یا هم ویلی شو چې وایو چې ما باید دا کار کړی وای، یا ما ته ضرور و. du solltest تا ته لازم و. sie es sollte هغه یا هغې ته لازم و. wir sollten موږ ته لازم و. ihr solltet تاسو ته لازم و. sie sollten هغوی ته لازم و. باید یادونه وکړم چې د ګردان له شخصي ضمیرو سره دا ډیر مهم ده. د هر یو مودل ورب ګردان له شخصي ضمیرو سره زده کړئ او په معنا باندې ځان پوه کړئ چې دا څه معنا ورکوي. وروسته له هغه نه بیا په اسانۍ سره کولی شئ په جملو کې استفاده کړئ. او مخکې له دې نه چې دا ویډیو وګورئ، باید دا مخکنی ویډیو وګورئ ترڅو ورباندې پوه شئ چې په اوسني حالت کې څنګه استفاده کیږي، مودل وربونه څه ته وایي او څه معنا ورکوي او څنګه استفاده کیږي. وروسته له هغه نه په د گذشته حالت کې بیا ښه په اسانۍ سره زده کولی شئ. راځو اوس پکې مثالونه حل کوو. لومړی مثال was solltest du gestern machen. تا باید پرون څه کړی وای، یا هم تا پرون باید څه لازم وشي کړی دی وای. was solltest du gestern machen. تا باید پرون څه کړی وای، یا هم تا ته څه لازم و پرون چې کړی دی وای. دویم مثال ich sollte gestern einen Brief schreiben. ما ته لازم و پرون چې یو نامه مې لیکلی وای، یا هم ما باید پرون یو نامه لیکلی وای. ich sollte
gestern einen Brief schreiben. ما ته لازم و چې پرون یو بریف لیکلی وای. دریم مثال Die Arbeiten sollten bis am Abend erledigt sein. کارونه باید تر ماښامه خلاص وای یا ترسره سوي وای. Die Arbeiten sollten bis am Abend erledigt sein. کارونه باید تر ماښامه سوي وای یا لازم و چې کارونه تر ماښامه پورې خلاص سوي وای یا سرته رسیدلی وای. اوس راځو یو بل مودل ورب وایو können. können معنا کول. Ich konnte ما کوای شول. Du konntest تا کوای شول. Sie es konnte هغه یا هغې کوای شول. Wir konnten مونږ کوای شول. Ihr konntet تاسو کوای شول. Sie konnten هغوی کوای شول یا هم تاسو کوای شوای. که چیرې دغه زی غټه وي نو هغه بیا د مفرد د مؤدبانه لپاره معنا ورکوي، یعنی تاسو کوای شول. ښه راځو اوس پکې مثالونه حل کوو. د مثال په ډول Wir konnten nicht am Unterricht teilnehmen. موږ نسوای کولای چې په درس کې برخه واخلو یا هم موږ ونسو کړای چې په درس کې برخه واخلو. Wir konnten nicht am Unterricht teilnehmen. موږ ونسو کړای چې په درس کې برخه واخلو یا هم موږ نسوای کولای چې په درس کې برخه واخلو. تیر حالت گذشته ده. دویم مثال Ich konnte gestern nichts essen. ما پرون هیڅ نسوای خوړلی. Ich konnte gestern nichts essen. ما پرون هیڅ نسوای خوړلی. بل مدل ور دوستانو دورفن ده. دورفن معنا اجازه غوښتل. Ich durfte ما اجازه درلودله. تیر زمانه ده. Du durftest تا اجازه درلودله. Sie es durfte هغه یا هغې اجازه درلودله. Wir durften موږ اجازه درلودله. Ihr durftet تاسو اجازه درلودله. Sie durften هغوی اجازه درلوده. راځو اوس پکې مثالونه حل کوو. د مثال په ډول Du durftest mit niemand darüber sprechen. تا ته اجازه نه وای چې د هیچا سره په دې اړه وغږیږي. Du durftest mit niemand darüber sprechen. تا ته اجازه نه وای چې له هیچا سره یا له هیڅ کس سره په دې اړه وغږیږي. دویم مثال Wir durften vorher hier rauchen. موږ مخکې اجازه درلودله چې دلته سګرټ وڅښو. Wir durften vorher hier rauchen. موږ مخکې اجازه درلودله چې دلته سګرټ وڅښو. دریم مثال Ich durfte gestern den ganzen Tag nichts essen. ما پرون اجازه نه درلودله چې ټوله ورځ څه وخورم. Ich durfte gestern den ganzen Tag nichts essen. ما پرون اجازه نه درلودله ټوله ورځ څه وخورم. بل مدل ورب ته راځو موسن. موسن معنا باید یا هم مجبور اوسېدل. چې کله جملو کې استفاده کو بیا ورباندې پوهیږو. Ich musste زه مجبور وم. Du musstest ته مجبور وې. Sie es musste هغه مجبور و. که چیرې ښځه وي هغه مجبوره وه. Wir mussten موږ مجبور وو. Ihr musstet تاسو مجبور وئ. Sie mussten هغوی مجبور وو. راځو اوس پکې مثالونه حل کوو. د مثال په ډول Ich musste gestern 10 Stunden arbeiten. زه مجبور وم چې پرون مې 10 ساعته کار کړی وای. یا هم ویلی شو چې ما باید 10 ساعته کار کړی وای. Ich musste gestern 10 Stunden arbeiten. زه مجبور وم چې پرون مې 10 ساعته کار کړی وای. یا هم ما باید پرون 10 ساعته کار کړی وای. دویم مثال Wir mussten im Auto warten. موږ
موټر کې انتظار کړی وای یا هم موږ مجبور اوسې موټر کې مو انتظار کړی وای. Wir mussten im Auto warten. موږ مجبور اوسې موټر کې مو انتظار کړی وای. Der General musste eine wichtige Entscheidung treffen. جنرال باید یا هم جنرال مجبور اوسې یوه مهمه پریکړه کړې وای. جنرال باید یوه مهمه پریکړه کړې وای یا هم جنرال مجبور اوس یوه مهمه پریکړه کړې وای. wichtige مهمه Entscheidung پریکړه کول. Entscheidung پریکړې ته وایي. دلته د treffen معنا د ملاقات نه ورکوي، د لیدلو نه ورکوي. دلته دا ټوله جمله چې کله موږ تاسو ووایي بیا ورباندې پوهېږو چې څه معنا ورکوي. Der General musste eine wichtige Entscheidung treffen. جنرال مجبور و چې یوه مهمه پریکړه وکړي. راځو بل مدل ویل ته mögen. یو شي ته زړه کېدل یا هم یو شی خوښول یا خوښېدل. د مثال په ډول ich mochte ما غوښتل یا هم د ما یو شي ته زړه کېده یا هم زما خوښېدل په داسې معنا کوو. du mochtest تا غوښتل. er sie es mochte هغه یا هغې غوښتل. wir mochten موږ غوښتل. ihr mochtet تاسو غوښتل. sie mochten هغوی غوښتل. راځو اوس په جملو کې استفاده کوو بیا ورباندې ښه پوهېږو. ich mochte Ali nicht sehen. ما نه غوښتل چې علي ووینم یا هم زما زړه نه کېده چې علي سره ووینم. ich mochte Ali nicht sehen. ما نه غوښتل چې علي سره ووینم یا هم زما نه خوښېدل چې علي سره ووینم. Vorher mochten wir keinen Spinat. مخکې یا هم پخوا زمونږه پالک نه خوښېدل. سپینات پالک. مخکې زمونږه پالک نه خوښېدل. ښه دوستانو دا و د نن ورځې درس. که چیرې مو د خوښې وړ ګرځېدلی حتما یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.